سلامونه نیکې هیلې او احترامات ګرانو کتونکو محمد کریم ارماني د ارماني ټي وي نه چې څنګه تاسو ته پاته و چې د مونږ پروګرام د ادبي ملګرو سره وي په نن پروګرام کې د بوړې د سیمې مشر شاعر کندهار افریدي صاحب ناست دی پروګرام کې ناستای کوي د مخو تقریبا چې یو د غزلو کتاب څاک ټول به بروباري کې کتاب نوې غږ راوړل او مخکې له سفرنامه په 86 کې کتاب شوی هاي سفرنامه او نور غزلې سره څلور پنځه کتابونه غزلو نه جوړیږي نظمونه خو ډیر دي نو تقریبا چې جوړو مې شپې بوتلاس کتابونه نورم چې راځي شي استاد هجران د شپې نه خوند اخلم استاد هجران د شپې نه خوند اخلم زه د وګدې مودې نه خوند اخلم استاد هجران د شپې نه خوند اخلم او زه د وګدې مودې نه خوند اخلم او شعر د چې داسې څوک داسې سکرم چې راته وکارېږي داسې سکرم چې راته وکارېږي ستا د خوږې غوسې نه خوند اخلم پرېم یک د همدمه یو ساعت نیم ده او نه ګڼېږم بس نوره غزل لیکم او شعر ده چې بس یو کیفیت دی یو سرور لري بس یو کیفیت دی یو سرور لري او شوم له یار واپس نوره غزل لیکم بس یو کیفیت دی یو سرور لري او شوم له یار واپس نوره غزل لیکم او شعر ده چې رحم وکړه وخته په دې حال زما رحم وکړه وخته په دې حال زما ګوره والا یو کس ګوره غزل لیکم رحم وکړه وخته په دې حال زما ګوره والا یو کس ګوره غزل لیکم او شعر ده چې کم ورکې خبرې د پښتون عظمت کم ورکې خبرې د پښتون عظمت دروند دی لکه مس ګوره غزل لیکم کم ورکې خبرې د پښتون عظمت دروند دی لکه مس ګوره غزل لیکم او شعر ده چې ایخ به کړي د قوم وده زلمي ایخ به کړي د قوم وده زلمي او دی لکه جرس ګوره غزل لیکم ایخ به کړي د قوم وده زلمي او دی لکه جرس ګوره غزل لیکم او ماکتارو چې جوړې کړه جذبې د کندهار زړه کې جوړې کړه جذبې د کندهار زړه کې وګوره پترس ګوره غزل لیکم